بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله ریفرنسز ټیب کې څلورم ګروپ وایو چې هغه ته وایي کیپشن ګروپ. د راځم مایکروسافټ ورډ ته ریفرنسز ټیب کیپشنز ګروپ. کیپشن وایي ظاهري نیم ته. کیپشنز په ګروپ کې زه کولی شم چې پکچرز، ټیبلز، ایکویشنز، شیپس او وغیره نورو فیچرز ته ظاهري نیم ورکم. خو دا اکثره هله استعمالیږي او هله پکاریږي چې کله تاسو یو کتاب لیکئ او په هغه کتاب کې مختلف قسمه پکچرې راولئ، ټیبل وغیره پکې راولئ. کله چې تاسو په هغه کې پکچرې راولئ، د هغه پکچر لاندې لیکلي وي چې پکچر نمبر 1 یا فګر نمبر 1 یا فار ایگزامپل تاسو ټیبل راوستلی وي چې چپټر نمبر 1 فګر نمبر 2 چپټر نمبر 3 فګر نمبر 1 دغه شان لیکلي وي کنه. دغه شان کله چې موږ دغه کیپشنز جوړ کو نو دې لپاره موږ به ټیبل اف فګر هم جوړو. لکه څرنګه چې موږ ټیبل اف کنټینټ ویلي، هلته به موږ کنټینټ دپاره یو فګر، هلته به موږ هیډینګ دپاره یو ټیبل جوړاو. همدغه شان دې ځای کې موږ کولی شو چې د فګرز دپاره یا ټیبلز دپاره یو ټیبل اف فګر جوړ کړو. فار ایگزامپل دا زما یو کتاب شو او په دې کې زه یو څو پکچرې راولم. دا مې فار ایگزامپل 3 پکچرې راوستلې. نو به دا پکچر انتخاب کړم، ریفرنسز ټیب ته به راشم، انسرټ کیپشن باندې به کلیک کړم. چې کله ما انسرټ کیپشن باندې کلیک کړو نو ماته دغه شان یو باکس راغی. دې کې را سره کیپشن لیکلی چې فګر نمبر 1. آپشنز کې را سره دا آپشنز دي. دې کې ما سره لیبل موجود دی چې فار ایگزامپل دا فګر دی که ایکویشن دی که ټیبل دی. زه ورته چې دا فګر دی. فګر مطلب پکچر. زه هم چې دا راته ایکسکلوډ که ایکسکلوډ مطلب راته ختمې که ختمولی هم شي. پوزیشن مطلب دا دی چې below selected item or above selected item. دغه پکچر چې ما انتخاب کړی دی دغه کیپشن در دغه پکچر نه بره راشي که لاندې. زه ورته یم بیلو لاندې درته راولم. ایکسکلوډ مطلب خو همدا چې تاسو ته به هغه نه میسته کړي 1 2 3 به درته پرېږدي. دا مې اوکې کلیک کړ نو ماته اټومیټیکلي فګر نمبر 1 راته ولیکو. همدغه شان زه بیا دا انتخابوم، انسرټ کیپشن فګر نمبر 2 اوکې. همدغه شان بل پکچر ته راځم، انسرټ کیپشن اوکې. دغه درې پکچر ته ما کیپشن ورکړ، یعنی ظاهري نیم مې دې ته ورکړ. زه اوس غواړم چې په دې ځای کې د هغو ټیبل اف فګر جوړ کړم، TOF. همدغه شان زه راځم انسرټ ټیبل اف فګر باندې کلیک کوم، شو پیج نمبر، رایټ الاین، هایپر لینک، دا مو هرې خبرې ټیبل اف کنټینټ کې کړي دي. اوکې کلیک کوم، ما ته اټومیټیکلي 3 دانې راولي چې در سره پیج نمبر 1 کې دی، دا پیج نمبر 2 او دا پیج نمبر 4. اوس تاسو کنټرول نیسئ او ماغه فګر باندې کلیک کوئ، تاسو به اټومیټیکلي ماغه فګر ته راولي. همدغه شان بیا زه راځم انسرټ کیپشن باندې کلیک کوم. بل خبر ما سره په دې کې نیو لیبل ده. نیو لیبل په تور باندې زه کولی شم چې یو نوی لیبل کریټ کړم. لایک فار ایگزامپل شیپس ما سره په دې ځای کې نشته دی، زه کولی شم چې هغه کریټ کړم. لایک فار ایگزامپل پکچر نشته دی، فګر یې لیکلی پکچر نشته دی، زه ورته چې پکچر نمبر سپیس اوکې مې کلیک کړ. ما ته به ولیکي چې پکچر نمبر 1 پکچر نمبر 2 اینډ پکچر نمبر 3. همدغه شان زه کولی شم چې دا به یې ډیلیټ هم کړم، ډیلیټولی هم شم. 1 2 3 ته چینج کړئ، تاسو راشئ ته نمبرینګ باندې کلیک کړئ، 1 2 3 هم ته چینج کولی شئ. انکلوډ چپټر نمبر دا مو په پیج نمبرز کې ویلي دي، انسرټ ټیب کې مو دا ویلي دي، غوږ کې دا تاسو وګورئ. چپټر نمبر به هم ورسره بیا راځي، چپټر نمبر 1 پیج نمبر 1. صحیح شو. همدغه شان به زه راځم اټو کیپشن ته. اټو کیپشن په تور باندې زه کولی شم چې دې ته اټومیټیکلي خپله کیپشن ورته ورکړم. لایک فار ایگزامپل کله چې زه انسرټ ته راشم او دې ځای کې زه ټیبل باندې کلیک کوم نو دې سره زه غواړم چې اټومیټیکلي دې په خپله باندې کیپشن راځي. خو زه داسې هم کولی شم چې دلته انسرټ باندې کلیک کړم، هلته ټیبل ورته والم، دا مې اوکې کلیک کړم، دا به ټیبل نمبر 1 ټیبل نمبر 2 دبره ته راځي. زه ورته یم چې دلته ماته خپله باندې واخلي، اټومیټیکلي ماته راولي. اټو کیپشن باندې به تاسو کلیک کوئ. دیس ون مایکروسافټ ورډ ټیبل، دا به تاسو چیک کوئ. یوز ټیبل، یس یوز لیبل، کوم لیبل انتخاب یې ټیبل. پوزیشن ابو د آیټم که نه بیلو د آیټم. صحیح، بیلو د آیټم که ابو د آیټم. نمبرینګ، نیو لیبل، نوی لیبل هم ورته جوړولی شي. ټیبل نمبر 1 فار ایگزامپل دا ورته ورکړه، مې اوکې کلیک کړو. همدغه شان نمبرینګ ورته انتخاب یې 1 2 3 هماغه خبره ده. اوکې مې کلیک، اوکې مې کلیک کړو. اوس چې تاسو هم کله همیشه راځئ تاسو ته به ټیبل نمبر 1 او ټیبل نمبر 2 به تاسو دلته په خپله باندې لیکي. صحیح شو. همدغه شان بیا زه راځم فار ایگزامپل ته مې کلیک مې ورباندې وکړ، دا مې راوستو ټیبل نمبر 1 اینډ ټیبل نمبر 2. زه اوس غواړم چې د دغه ټیبل جوړ کړم. دې ځای کې زه راځم دلته ریفرنسز ټیب باندې کلیک کوم، ټیبل اف فګر باندې کلیک کوم، دا مې اوکې کلیک کړو نو ماته اټومیټیکلي ټیبل نمبر 1 ټیبل نمبر 2 دا راته راوستو. همدغه شان بیا زه راځم ټیبل اف فګر باندې کلیک کوم. دې ځای کې زه کلیک کوم، زه ته چې دغه ماته راکړه، دا مې اوکې کلیک کړ، د هغې دپاره به راته بیل راکړي. صحیح شو. ټیبل نمبر 1. همدغه شان بیا زه راځم، زه ورته چې فار ایگزامپل انسرټ باندې مې کلیک کړ، اټو کیپشن باندې زه کلیک کوم. دې کې ما سره یو بله خبره هم ده، که تاسو دې ځای کې هر یو آپشن باندې چیک ولګوئ هغه ته به اټومیټیکلي خپله باندې
نمبر ورکړي. لایک فار ایگزامپل ما بیت میپ ته انتخاب کړم یو کې کلیک کوم. زه چې کله هم بیت میپ یوز کوم په مایکروسافټ ورډ کې نو هغه ته خپل فګر نمبر 1 فګر نمبر 2 دا ورته ورکړي. object باندې زه کلیک کوم. یس اوکې او دا می فار ایگزامپل ته ډراګ دا می کلوز کو ګور دا ما سره فګر نمبر 4 دی فګر نمبر 5. که تاسو دلته راشئ نو دې ځای کې به انفارمیشن نه وي راغلی صرف فګر نمبر 1 فګر نمبر 2 فګر نمبر 3 دی. زه به راشم ریفرنسز ټیب ته اپډیټ ټیبل باندې به کلیک کوم. اپډیټ پیج نمبرز اونلی اپډیټ ان ټایم ټیبل دا ما خبره ده چې کوم په ټیبل اف کنټینټ کې ویلې ده زه ته چې ټول ټیبل ماته اپډیټ کړه. اپډیټ پیج نمبرز اونلی مطلب دا دی چې یو فګر ته بل پیج ته وړی دی بل فګر دی بل پیج ته وړی دی صرف هغه پیجونه به تاسو ته اپډیټ کړي. که اپډیټ ان ټایم ټیبل ورته والی مطلب دا دی چې ما نوي فګرز راوړي دي یعنی نوی پکچر ما راوړي دي لکه اوس مې چې راوړي دا اوکې کلیک کوم نو ټول ټیبل به دې سره اپډیټ شي هم فګر او هم نمبرز. صحیح شو. نیکس خبره بله ما سره کراس ریفرنسز ده. کراس ریفرنس دا موږ په انزرټ ټیب کې هم ویلی دی خو دلته بیا هم راته راغی. فار ایگزامپل زه کراس ریفرنس ته راځم زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ما ته څه شی راوله ټیبل راته راوله کوم ټیبل دی پکار دی ټیبل نمبر 1 څه شی فکر ته راوله زه ورته وایم چې ابو او بیلو راته پکې صرف شو که چې دې ځای نه بره دی که لاندې دی انزرټ مې کلیک کړی تا ته چې دا ابو دی یعنی بره دی. بیا زه کلیک کوم فار ایگزامپل اونلی لیبل ان نمبر صرف لیبل او نمبر راته راوله ټیبل نمبر 1 ټیبل نمبر 2 دی راته راوستو. همدارنګه انزرټ از هایپرلینک په شکل درته راشي او کنه یعنی کنټرول چې کله ورسره ونیسم نو هغه به ما هغه ځای ته ولي. انکلود ابو بیلو دا هم ورسره راځي چې کله تاسو راشئ دې کې تاسو ورته پیج نمبر ورته واخلئ. لایک فار ایگزامپل زه راغلم زه ورته وایم چې ماته انزرټ کا انزرټ کې به صرف تا هغه 1 2 3 راولي. زه ورته وایم نه اون پیج راته لیکه انکلود ابو اوکې مې کلیک اون پیج نمبر 1 ګورئ اون پیج نمبر 1. بیا زه راځم فار ایگزامپل زه کولی شم چې مختلف قسمه نور شیان هم راولم فار ایگزامپل ټیبل نمبر 1 ټیبل نمبر 2 ایکویشن هم ته راوستلی شي. لایک فار ایگزامپل تاسو دلته راغلی ایکویشن تاسو جوړ کړو نو به راشم ریفرنسز ته دا به انزرټ ته راشم دې کې بس ورته والم ایکویشن به ورته واخلم اوکې مې کلیک کړم ایکویشن راوست. صحیح شو. زه اوس دلته راځم زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ما دلته ایکویشن راته راوله کراس ریفرنس ته به راشم ایکویشن به ورته وایم یس ایکویشن نمبر 1 څه شی ورته راولي اونلی لیبل اونلی کیپشن پیج نمبر ابو بیلو انزرټ مې کلیک کړه ته چې دا بیلو دی له دې څخه لاندې دی. همدغه شان سپریټ نمبرز دا کله کار کوي چې دا کله فار ایگزامپل تاسو راشئ او تاسو په دې کې نمبر آیټم فار ایگزامپل ورته واغېست او دې ځای کې مو فول کنټیکس ورته واغېست سره بیا دا کار کوي. صحیح شو. راځم په کیپشن کې تاسو ته یو ټریک وایم هم یې هر څه کلیر کو. دلته راځم ټیبل راولم فار ایگزامپل دا مې راوستو او دلته زه ورته څه لیکم فار ایگزامپل دا ټول مې انتخاب کو ټول منځ ته راوستو او ټولو ته به ټکس هم غټ کړم. فار ایگزامپل دې کې لیکم چې ټیبل نمبر دا به دې ځای نه راکټ کړم دا به هم کلیر کړم. هلته به راشم فار ایگزامپل انزرټ ته رالم ایکویشن مې راوستو او دلته فار ایگزامپل خپل چینل نیم ولیکه. صحیح شو. دا انتخاب کړه انزرټ دا له ځان سره سیف کړه بس اډ ټو ایکویشن دا هر څه ډیلیټ کړه. اوس راشه اډو ته بس سمپل کلیک ور باندې کوه تاسو ته به هغه راځي 1 by 1 فار ایگزامپل دا دې ورته ولیکو پلس 2 by 2 دا دې ورته فار ایگزامپل ولیکو دا دې ورته ولیکو. صحیح ده که نه. لکه فار ایگزامپل په تاسو راشئ انټر به کلیک کوئ بیا راشئ فار ایگزامپل دویم ورته راوله تاسو ته به هغه ټیبل خپله باندې چینج کېږي چې ټیبل نمبر 2 ټیبل نمبر 3 او ټیبل نمبر 4. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره کیپشنز ګروپ